هاي فوټوسنتھیټک پیګمنټس موږ شروع کړو نو فوټوسنتھیټک پیګمنټس موږ څه ته وایو چې دا په اصل کې د دې د رول خبر موږ کولای شو د دې کار سره د په اصل کې د سن لایټ یو پارټیکولر پورشن څخه دا ابزارب کوي او هغه بیا پس کې استعمالي کی بیا په فوټوسنتھیس کې بیا استعمالي کوي فوټوسنتھیس کې څنګه استعمالي کی الریډي مخکې موږ خبره کړو چې دا څه کوي دا د الکترون ایکسایټیشن کې ټیک شو نو د دې پر موږ راغلو چې کیروټیناید موستلی ابزارب لایټ ان د ویزیبل سپیکټرم دا 500 نو خره د 600 نانومیټر پورې اوس د دې فوټوسنتھیټک پیګمنټ سره یو ډول ټرمز نور راځي چې هغه تم غسو یو ابزارپشن سپیکټرم وته یو ته ولیکي بل تاسو ولیکي اکشن سپیکټرم نو دا بدل کې سره فصل کې ګرافونه دي ابزارپشن سپیکټرم او اکشن سپیکټرم دا ډول سری د ډول فصل کې ګرافونه دي دا موږ تاسو شو کوي دا موږ دا شو کوي چې کم یو پیګمنټ کم یو لایټ سکه هغه ابزارب کوي دا غیم لسره کې دا غي په باره کې موږ دا انفارمیشن نه کوي شو نو دا څو ګراف هغه سره په اکسس باندې ابزارپشن هغه سره په وای اکسس باندې ابزارپشن هغه سره په اکسس باندې هغه سره په دې باندې هغه سره ویولنس شو نو کبه دې کې موږ وګنا نو دا کم چې زمو سره دا کلوروفیل دی نو دا وایلټ بلو او ریډ لایټ سکه دا ابزارب کوي زیاتره او کوم چې زمو سره کیروټیناید دا په ویزیبل سپیکټرم کې سکه دا 500 نو غلا 600 نانومیټر پر سکه دا لایټ ابزارب کوي نو دا کم لایټ چې دا فوټوسنتھیټک پیګمنټ ابزارب کوي دغه د ګراف تم غسوایو دغه ته ولیکيږي ابزارپشن سپیکټرم صحیح شو اوس په دې ابزارپشن سپیکټرم کې دا سپیکټرم چې هغه د فوټوسنتھیز د لپاره صحیح لازمي مطلب هغه فوټوسنتھیز د لپاره څه کې د اکټیویټ کوي په دې ابزارپشن سپیکټرم کې یا کم لایټ د څه کې د ابزار کی پاره کې یو داسې لایټ چې هغه د فوټوسنتھیز د پروسس کې د اکټیویټ کوي نو هغه ته موږ سو یو هغه ته ولیکيږي اکشن سپیکټرم هغه ته به ولیکيږي اکشن سپیکټرم نو سو لول هم د دې خبره کو چې ویولنتو ابزارب بای فوټوسنتھیټک پیګمنټ کم پیګمنټ چې دا لایټ سکه د ابزار کوي هغه ته غسو ابزارپشن سپیکټرم اکشن سپیکټرم د افیکټیو ویولنت وچ ډریو فوټوسنتھیسس هغه افیکټیو لایټ کم چې د فوټوسنتھیس سکه د اکټیویټ کوي د سکه د سټیمولیټ کوي نو دغه ته غسو یو دغه ته ولیکيږي اکشن سپیکټرم دغه څه ولیکيږي بیا اکشن سپیکټرم دې ته ولیکيږي نو خبرې یا ساتي زیاتره کم چې اکشن سپیکټرم دی مطلب کم لایټ چې سکه هغه فوټوسنتھیز د لپاره لازمي نو هغه خبره ساتي زموږ سره دوه لایټونه دي یو سره بلو لایټ ټیبل زموږ سره دا ریډ لایټ نو دی ریډ او بلو لایټ موږ سوایو دې ته ولیکيږي اکشن سپیکټرم ځکه دا صحیح د دې سره فوټوسنتھیز د پروسس کېږي دا اکټیویټ کېږي څه کېږي دا اکټیویټ کېږي صحیح شو نو د سن لایټ رول دا دی چې د سکه د فوټوسنتھیټک پیګمنټ کې الکترون ایکسایټ کوي او د فوټوسنتھیټک پیګمنټ کاردار په فوټوسنتھیز کې چې د سکه د پارټیکولر لایټ سکه هغه ابزارب کوي او دغه کم لایټ چې د ابزارب کوي دغه په مر سره د فوټوسنتھیز د پروسس کېږي دا اکټیویټ کېږي ټیک شو خی دریم نمبر باندې کې سره راځي کاربن ډای اکساید پدې کې راځي ځکه کوم ریاکشن ته وګورو پدې کې موږ سو وی سنلایټ موږ کلوروفیل او یا فوټوسنتھیټک پیګمنټ وی نو اوس پکې کاربن ډای اکساید خبره کو بیا کې دا واټر خبره کو ټیک ده نو کاربن ډای اکساید is one of the most important raw material in photosynthesis دا په photosynthesis سره دا raw material دی ځکه دا په کوم سایډ باندې دا په reactant سایډ باندې دی صحیح شو نو دا سره د photosynthesis لپاره یو important raw material دی during photosynthesis اوس چې کله photosynthesis کېږي نو د کاربن ډای اکساید سره څه کېږي صحیح شو نو کاربن ډای اکساید get reduced and fixed in organic compound کم دا کاربن ډای اکساید چې دی کنه دا څه کېږي د دې کېږي ریډکشن د دې څه کېږي د دې کېږي ریډکشن او چې کله هم د دې ریډکشن وشو نو دا پارټ جوړ شي د چا د دې ارګینیک کمپاوند یعنی کوم چې ګلوکوز دی د دې دا یو حصہ جوړ شي د دې دا یو حصہ جوړ شي صحیح شو بل the backbone of glucose is made up of carbon comes from carbon dioxide صحیح شو او په دې کې کوم ورونه ګلوکوز سټرکچر نو ګلوکوز په سټرکچر کې 100 کاربن په دې کې کاربن دی 600 په دې کې 6 کاربن اټم دي صحیح شو نو په دې کې کوم ورونه په دې کې زموږ سره کاربن بیکبون موجود دی نو دا کاربن دا بیکبون دا سره جوړه د سره جوړ دی دا په اصل کې د دې کاربن ډای اکساید نه جوړ دی د دې کاربن نه جوړ دی کوم چې د کم ځای نه راځي دا کاربن ډای اکساید نه راځي صحیح شو نو کار د دې سره یو خدا را میټیریل په ځمن کار کوي څنګه ځکه چې په فوټوسنتھیس کې چې کوم ارګینیک کمپاوندز سره جوړي کې مطلب ګلوکوز جوړي کې د ګلوکوز د سره په سکلیټن کې یا کار د پس کې موجود دي د په بیک بون کې موجود دي صحیح شو او د دې سکه په فوټوسنتھیس کې د دې کې ریډکشن د دې سکه کې د دې ریډکشن کې صحیح شو نو دا نو سره په فوټوسنتھیس کې کار د دې د چې د ارګینیک کمپاوند سره جوړي کې د دې حصہ جوړيږي ټیک شو اوس رزو رول اپ واټر لا ټیک شو
No, water is the other most important raw material in photosynthesis. Udam sa yo important raw material le photosynthesis ke. During photosynthesis, photosynthesis ke dedi sabse ki photolysis of water take place and produce hydrogen and oxygen. This chalu shi kana chi the light pa presence ke. The light په presence کې د دې واټر مالیکول څه کېږي د دې کېږي لایسیس او مطلب د دې بریک ډاون کېږي دا واټر مالیکول ماتېږي دا واټر مالیکول څه کېږي دا ماتېږي نو چې کله واټر مالیکول مات شي نو ظاهره خبره ده دی به هایډروجن ورکوي او څه به ورکوي اکسیجن به ورکوي ټیک شو او چې کله دا د فوټولیسیس شو نو هایډروجن بیکم د پارټ اف ګلوکوز دا هایډروجن چې کوم دلته کې راغلی دا د چا نه راغلی دی دا په اصل کې د واټر نه راغلی دی څه نه راغلی دی د واټر نه راغلی دی څه شو اکسیجن پاتې شو نو اکسیجن پروډوس ایز بای پروډکټ ان ریلیز ټو د انوایرمنټ او دا کم کاربن ډای اکساید چې پروډوس شو د چا ته راشي د سټومیټا په مرسته د راشي انوایرمنټ او په انوایرمنټ کې بیا چې کم نور لیوینګ ارګانیزم دي مطلب انیمل دی هغه د ریسپایریشن لپاره بیا څه کوي د ریسپایریشن لپاره استعمالي مطلب د بریثینګ لپاره بیا استعمالي نو دلته کې د دې امپورټنس سره چې د دې کې فوټولیسیس چې کله د دې فوټولیسیس وشو نو هایډروجن او اکسیجن پروډوس کوي نو هایډروجن د ګلوکوز حصہ جوړ شي او کم اکسیجن چې پیدا شوند انوایرمنټل چې الته کې دا لیوینګ ارګانیزم دا بیا د ریسپایریشن لپاره استعمالي ټیک شو وسو کوېسچن دا دی کنه کوېسچن دا دی چې په دې کم چې دا اکسیجن د لګزم سره پروډوس شو دا اکسیجن د لګي پروډوس شو دا د چا نه راغلی دی دا د واټر نه راغلی دی او د کاربن ډای اکساید نه راغلی دی صحیح شو نو خبر یا ساتئ په دې باندې شی د ایکسپریمنټ او ایکسپریمنټ چا کړو دا غ ساينټیسټ نومو وین نیل دا غ نومو صحیح شو او په 1930 کې دا سو کو د ایکسپریمنټ وکړو د ایکسپریمنټ سو د دوه ګروپونو د ایکسپریمنټ وکړو ګروپ نمبر 1 دي څه چلو غنا چې کاربن ډای اکساید واخصو خو په کاربن ډای اکساید کې چې کم اکسیجن دی نو دا سو د اردینری اکسیجن مطلب د اټامیک ماس سو هغه 16 خو په واټر کې چې کم اکسیجن نو هغه سو هغه د دې اکسیجن او آیسوټوپ د دې اکسیجن سو آیسوټوپ او دا غي اټامیک ماس نو هغه 18 نو دې تم سو وایو دې ته ولیکيږي هیوی اکسیجن نو دا سو د اردینری اکسیجن او دا سو د هیوی اکسیجن سو شو نو چې کله دا فوټوسینتیز دا پروسس شو نو دلته کې چې کم ګلوکوز جوړ شو دلته کې په ګلوکوز کې چې کم اکسیجن او دلته کې اکسیجن چې کم بای پروډکټ جوړ شو نو خبري اساتئ دلته کې چې کم په ګلوکوز کې چې کم اکسیجن نو هغه سو هغه اردینری اکسیجن مطلب دا غي اټامیک ماس سو هغه 16 خو کم اکسیجن چې بای پروډکټ جوړ شو هغه سو زوم سره هغه زوم سره هیوی اکسیجن او زوم سره کم اکسیجن هغه هیوی اکسیجن نو دلته کې دا هیوی اکسیجن بچا کېو دا په واټر کې او دلته کې دا په سکه راغی په بای پروډکټ کې دا راغی نو د دې خبره نه دا ظاهريږي چې دلته کې دا کم اکسیجن چې بای پروډکټ پروډوس کیږي دا چا نازي دا راځي دا واټر نه نو ځکه موږ دلته کې وایو چې دلته کې کله د واټر فوټولیسیس شو نو هایډروجن د ګلوکوز سره جوړ شي او د اکسیجن بای پروډکټ پروډوس شي او دا چرته راځي د انوایرنمنت ډیزیز شو دا خبره جسټیفای کیږي څنګه د ګروپ نمبر 2 چې کوم ایکسپریمنټ وکړو کنه نو دلته کې په دې کاربن ډای اکساید کې چې کوم اکسیجن دی دا واغسو د هیوی اکسیجن واغسو صحیح شو اکم په واټر کې چې کوم اکسیجن واغسو هغه اردینری اکسیجن صحیح شو چې کله دا فوټوسینتیز پروسس شو نو دلته کې چې په ګلوکوز کې کوم اکسیجن نو هغه کم یو راغی هغه هیوی اکسیجن راغی کم یو اکسیجن راغی هیوی اکسیجن او دلته کې چې کوم اکسیجن بای پروډکټ راغله واغسو هغه اردینری نو ځکه وګوره هیوی اکسیجن کې بچا کېو په کاربن ډای اکساید کې نو هغه دلته کې راغی د پسکه په ګلوکوز کې دا راغی دلته کې هیوی اکسیجن بچا کېو په واټر کې نو هغه سره هغه بای پروډکټ راغی نو د دې نه دا خبره څه شو دا ثابت شو چې کله هم په فوټوسینتیز کې دا کم اکسیجن چې پروډوس کیږي نو دا اکسیجن نه کم نه راځي دا راځي د واټر نه دا کم نه راځي د واټر نه دا واټر نه څنګه راځي په سر کې چې کله هم لایټ شي ابزورب شي نو دا واټر د څه چلو شي دغه لایټ په پریزنس کې د دې لایسیس کېږي دا ماتيږي نو چې کله دا مات شي د دې اکسیجن بارته لاړ شي او هایډروجن نشي او د دې څه جوړ شي د دې ګلوکوز حصہ جوړ شي په دې کې څه شو نو د دې ایکسپریمنټ نه دا ظاهريږي چې دا کم اکسیجن راځي بای پروډکټ دا چر راځي دا راځي د واټر نه شو دلته کې کی پوینټس یا ساتي دلته کې چې کم دا بلیک کلر اکسیجن نه دي تم اردینری اکسیجن او کوم چې ریډ کلر دي تم سو وایو دي ته ولې کېږي هیوی اکسیجن دي ته سو ولې کېږي هیوی اکسیجن دي ته ولې کېږي څه شو نو د دې چې پر موږ سو وي بای انرژیټکس موږ سو کو د دې موږ انټروډکشن وکړو بیا پکې موږ فوټوسینتیز وی چې فوټوسینتیز موږ څه وایو بیا د فوټوسینتیز د لپاره چې کوم ریکوایرمنټس دغه خبره موکړه او دغه موږ سو وی دغه موږ ریاکشن وی او دا ریاکشن بیا موږ څه کو د موږ ایکسپلین کو چې په دې کې د سنلایټ امپورټنس سره د کلوروفیل او یا د فوټوسینتیټک پیګمنټ امپورټنس په دې کې سره د کاربن ډای اکساید امپورټنس خبره پکې موکړه او بیا پکې موږ د واټر د امپورټنس خبره وکړه او یا موږ د رول خبره پکې وکړه څه شو نو د دې چې په موږ د دې د امپورټنس او د سو د ریاکشن مطابق سو
دا خبرې اترې مونږ کړې ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ د فوټوسنتھیس چې کوم پروسس دی مطلب لیټ ریاکشن او ډارک ریاکشن دغه په باره کې خبر کوو. ثانک یو سو مچ او د نوٹ جوړولو لپاره د دینه سکرین شاټ اخیستی شئ.